یا گردش خانه افوا بیبي نری شاه یسرا بیبي خیر شه د جبې تراخه د دې خبرې ګواهي ورکوي چې یا خو ته د مرچکو د پټي په پوله راتېره شوې او یا دې چېرته تراخه کونین خوړلي دي ویمه ته ټوله ورځ په دې میراتمړې کې څه کې کلبه پکې کومه پراټې پکې خورمه سره کړي او ترس کېدلي چرګان ترې وباسمه او بې تپوسې هپ دپ کوم و د خدای نیکبخت کم سروهلي بروهلي چې مال راځي د هغې ځایچې پکې جوړوم د قسمت حال او د ستورو چال پکې لټوم وایي ته مور پې بوره شه سترګې ړندې شه په عقل یې تندر را پرېږده چې په تام دوکه کېږي دوکه کېږي افوا بیبي یسرا بیبي دوکه کېږي دلته خلک ګوره زما مور او پلار په تا دوکه شوي نه چې د کور ودانې په ځای راته کوروانې راوسته زما نوم یسرا د یسرا د سر نه بدل لمبې او د غوږونو نه بدله لوخړې پورته کړم یا الله خیر یسرا بیبي ځان نه به ګوره راته آتش فشان نه جوړې زه ګوره ډېر کمزوری بنده یم او ستارې مې هسې په گردش کې دي ډېډي پټېږه ډېډي پټېږم ولې پټېږم چېرته پټ شم ډېر په را روان دي او ډېر غوسه کې را روان دي پټ شم یا لکه تا ته دا څوک را روان دي امي پولیس والا را روان دي ته غرق شي خوارمستا بیا به دې سلانجه کړي که نه ځکه خو درپسې پولیس را روان دي ډېډي پولیس ما پسې نه تا پسې را روان دي ما پسې ولې ما څه کړي دي یا الله خیر دا خو مریض د مشتري طرف ته روان دي او مشتري خو تر بل خوا روانه ده ډېډي وایي مشتري چې هر خوا روانه ده پولیس تا پسې را روان دي ځان پټ کا یا الله اخر ولې زما دا ستارې داسې په گردش کې شو وایم ډېډي چا در باندې راپورټ کړی دی وایي دا د دروغو نجومي دی خلکو له دوکې ورکوي دا خو زما د ستورو چال بې ترتیبه شوی دی ګنې نو دلته خو قدم په قدم دوکې دي په دې دومره دوکو کې زما دوکه ښکاره شوه نورې چاته نه ښکاري یا خدایا جولې کې مې خیر واچې یا الله یا سړیه که پولیس له په لاس ورلې که نه نو په والو والو به د عین غین نه تویز ویږي ډېډي سوچ پې مه کوه پټ شه ها اورېږه وارې دې کې زما ټول فراډ نري شا ریکارډ پروت دی دا خو لرې که د منځه ها شه الله خیر چېرته پټ شم یا الله خیر اوس د پټېدو ځای نشته ښځې چېرته پټ شم ما ته څه پته ده دا څنګه چل دا خو اویا زره وې اویا زره ما په چانک کې ایښې وې دې خو پنځه زره کمې دي ښه دا به مې دلکش بچې اخیستي دا خیر دی د هغې نه ښې خو
بابا माफ का पीरी बाबा بابا جان ما ته وای ما ته ورځي دلکش بچې خبر خو نه کنه هغه پیری خو سره بدري مرګنو ما پسې نه راغلو کنه هغه خو چې دوه سره لکه د لیونی و جنګېدم نو پیری د یارې نه دوه خپلې کړو دوه پردې کې او لکه د خر د کورونو غیب شو بابا جان ته خو به وښوي کنه نو ما کله ویلي چې ته په هوښ کې وم پیریانو سره په جنګ خو په هوښ کې نه کېږي کنه هغه لکه چې هغوی منډه که پیري نو ما دې خوا را منډه که ما ویل لږ دلته ارام به وکړم ستړی شوی ما چې لږ ورته ارام وکړه بابا جانا آخر دا چل سو دغه کړکۍ نه دغه په دې کې مې سوري ولیده سوریا یا بابا جانا هغه خو زوما بهر کپڑے پرتی وي هغه مې کمرې ته راوړي دروازه چې را پسې بنده شوه هغه هم زوم ما بنده کا ما وې ګنې تاسو خپل کمره کې ها دلکش بچې بس به درته ووایم دا بدر پلار دی دی که نه دا نن تا ډېرو ګرانو سره مخ کړی و ښه ده چې توت ته تورې شوې نه یم